د نظم عنوان دی چې شعرونه دې ژوندي وي. اورېدی د شرمه نشم ستا شعرونه، ته په غور باندې واوره خپل شعرونه، چې شروع شي ستا غزل د میکدې نه یا ګیلې کوي په شعر کې د خدای نه. څوک چې ټوقې کوي دین پورې غر کېږي، مسلمان په دې لفظونو کافر کېږي. د منبر نه راته غوره میکده کې چې غلط شي بیا تې جوړه فلسفه کې. موږ ته سیبه ښه صفا صفا غږېږه، په مثال د خپل پښتون بابا غږېږه. مینهوال دې د دې دور هر زلمی دی، درته غوږ غوږ د پښتون هر یو بچی دی. خبر نه وي خو ایمان دې مرورو، تورې زلفې شنه خالونه د تور سرو، څه حاجت په محفل کې د ستایلو، حقیقت کې وستا سر د ماتولو. زمونږ زړه نه دې لوخړې لمبې ویستي، د ادب نه دې مخ پورته جامې ویستي. نه پوهېږم خو په دې باندې پوهېږم، غم مې وکه بې ګناه ولې قتلېږم. خوبول یې یاره بس دی اوس راجګ شه، لږ دې کونډو یتیمانو ته غوږ غوږ شه. د ملا او د شرابو نه نور واوړه، خپل غزل کې د ادب لفظونه راوړه. د یانه ستا به څومره زندګي وي چې ته نه یې او شعرونه دې ژوندي وي، چې ته نه یې او شعرونه دې ژوندي وي.